क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक बी कलामिहिल मजीद वल फुरक़ानिहिल हमीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इखलास से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। जमात इस्लाम इज्जतमंदो मोमिनान मुसलमानान रुनो द अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालुहु बंदगानो द सरवर कौनैन अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिकानो पतंगानो गुलामानो जा चे द नन रज़ी दी गर्मई तो गोरम औ पदी सख्त मुकबानी चे द गर्मई द वजह नज़मक आसमान योशिवी दी खुदा हगे न ज़्यादा गर्मी मास्तास पहड़ुनु की दा कैदु जिहान द मिनी उलिदा दुमरतो द दी गर्मई निश्ता लकसुमरा चिस्तास पहड़ुनु की तो दा कैदु जिहान द मिनी दे ज़का चिदगी मिनी ददी तो और ददी गर्मई पर वजह बानी तासी ददी मजलिस और द जुम्मे मुबारक के द मानजना मन आन कई द दो जुमूरासी द रसूलुल्लाह मुबारक शान बयानी की और दायवाजी से ना पमख दसम का चिकन जे पूरी मुसलमान आबाद दे हर जे की द अकायदु जिहान मिलादुन की और ब्या खुसूसन पदी म्याश की गुलनो द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जात मुबारक द तमाम आलम द पार अल्लाह जल्ल जलालुहु द इंसानियत पजामा की और लो अजीम रहमत रा ले गले दे दुनिया की दग रहमत लो अबरख अल्लाह मुंग नसीब करे दा चे बगैर मेहनता बगैर कोशिशा अल्लाह ददर महबूब मिन जमुंग पसीनों के चोले दा और मुंगे दहाग उम्मतियान गर्जूलियू गनी मुंगो तासी द काफिर पकूर किम पैदा कूलिश संग चितनन वक्त द मोटलार दिन ता असल हकारी दासी द कुफार औलाद तम द मोटलार दिन असल हकारी दा शुक्र बासई पौरगे दरब लाजार पर दरबार के द शुक्र सजदा लगवई च खुदा अस्ता लाख लाख करम दे द दुनिया जुन द तकालीफ उसर मखामख हुई खुया अल्लाह मुंग द आखिरत द जुन द सख्तों न साता इज्जतमंद अर्ज में कहो हलीमा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाई ची सरदार द मदीने मा कर सलोर काल तीकली सलोर काल की दमा पकली की दनन मरिज सबात मरिज पातिन शलो दा कायदो जिहान ज़ात मुबारक दा गई द पार शिफा सलोर काल बाद में द मदीनी जाना नखबली अबैल रा रवानो लो द चमगावर मासुमाना मेरा जमखली अकैदु जिहान तिनकिली लबू जमा सरदार
د مدینې مې چې کله کلي ته روان کړلو په ټوله لاره مې د مینې مینې نه کله په سترګو مبارکو ښکلولو ځکه چې څه پته لګي کله به مې په شونډو مبارکو د مدینې سردا ښکلولو حتی چې زه مکې معظمې ته ورسېدما سردار د مدینې رانه څو قدمه رستو پاتې شلو ما ورته بچیه راځه که نه یاره ته مورې زه درځمه اوس د حضور شان ته ګوره ښه حلیمه به یې فرمایي ما نه د مدینې جانان بې درکه شلو لارې کوڅې مې ورپسې چاڼ کړلې جانان مې پیدا نه کړلو په زار زار مې سرور کونین پسې اجړل بچیه کوم ځای در پسې وګرځمه حتی چې د آمینې بیبي په کوڅه کې ملامت ودرېدمه آمینه به یې راته وایي مرحبا مرحبا ما ته راغاړې وه ته خپلې سینې پورې جوخته ونیومه ما ته حلیمې ولې جاړې تا بچی رانه په لاره بې درنګ شو تشه جولۍ درله رالمه د آمینې بیبي حوصلې ته ګوره دا که مونږ په ځان به مو را باندې کړی وې زما یو معصوم بچی یو ګنټې دپاره بې درکه شوی بیا مې 7 ورځې تبه شوې وه 7 ورځې او دا خلقو حوصلې ته وګورئ آمنه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي څه وایي جي وی حلیمې غمون کی زما د بچی داسې دوست او داسې محبوب شتا زما د بچی داسې حفاظت کوونکی شته دی چې زما د بچی یو ویښته ته به م څوک ضرر نه رسوي یو ویښته ته به م څوک ضرر ایمان یې مضبوط که نه څه شی جي خدای زمونږ استاسو ایمانونه مضبوط کا د انسان درونوالی او سپکوالی په ایمان دی ښه ایمان چې مضبوط وي د ده حوصله به مضبوطه وي ایمان چې کمزوری وي که نه د ده نه یو دوه خطا کېږي د ایمان کمزوري وي که نه جي الله دې زمونږ استاس باندې د ایمان کمزوري نه راولي آمنه رضی اللہ تعالی عنہا حلیمه به ته وایي مخه کېږه یو دم کینو لا پالنګ ول جوړ کړلو کله به چې آمینې بیبي او حلیمه به ته کول ورته به وي د مدینې د سردار مور کینا الله دا قید جهان نسبت ته پیدا شي په دې دوران کې چې لږه لحظه تېرېدله سردار د مدینې په خپل راغی په درشل مبارکه کې ودرېدلو آقا و مولا چې حلیمه به یې ولیدله ځکه چې د 19 ورځو په عمر کې حلیمه به یې ځان سره بوتلی د هغه په نظر کې خو حلیمه به یې مور وه راغه حلیمې بیبي ته ورتر غاړه وتلو حلیمه به یې ورته وایي بچیه نن دې مور بدلېږي زه د ننن کور ته ځما یو څو شپې مې درکر وکړلې بچیه زه دې مور یم خو اصل مور دې د عادت تې نه پیدایي سردار د مدینې د لاسونو مبارکو نه ونیوه او راغی د آمینې بیبي په غېږه کې کېنولو آمینی رضی اللہ تعالی عنہا بچے ځان ته نږدې کړلو حلیمه به یې چې رخصتېدله د مدینې سردار ورسره تر سزایه جلب کړلو دا په سرور کونین دومره ګرانه وه چې سردار د مدینې به کلم د هغې علاقې نه خلک راغلل نو قوم مولا به د مور تپوس کولو هغه مور مې څنګه ده چې د چا په غېږ کې ما 4 کاله تېر کړي دي عمر تېرېدو 2 کاله عقاید و جهان د خپلې مور سره د مینو د محبت شپې ورځې تېرې کړي یاره څه ښایسته کور و څه ښایسته ماحول و
चाको मौला द गलारू कुसो की कदमुना गस्तल ورځ راغه مور تکې ناست چې موري وې زما مور چې زه د کم بابا جان نه یتیم شوه ما اے مور د هغه بابا جان خبر لیدل غواړم مور وتوي بشیا داسې سوال لرانو کچې د دې جواب ما سره نشتا لار شریک مبارک تدوا چې زد سرور کونین تاجدار حرم توي تو تکین و توای چې بابا جانا زد خپل لپلار د خبر سلام ایله تغوارم عبدالمطلب سے د سرداری په کرسی ناشته د قریش لوی لوی سرداران و سره ناشتي راغ رسول الله مبارک الله دا قید جهان دومره لوی قدرو چا قوم اولاد په مجلس را نه وته کد عبدالمطلب سے په خله کې به خبره او خپل خبره به نیمه کې پرې خوا وای بچی ته څه وي چې رسول الله مبارک په مجلس را نه وته بل سړی تغله شاه زمان وسه مبارک راغی سبحان الله راغ سرور کونین کې ناست دا قید جهان سترګې سریوي وای بچي ولې دې جړلې دي وای د پلار پارمان مې وجړل بابا کستا خوخی په ژوند مې د پلار د مخ دیدار نصیب نو زړه مې غواړي چې د پلار خبر وینم بچي لاړ شه ستا حق دې د پلار خبر وګوري او بچی آواز بنزی مور دیوان سر بوزا ام ایمن زان سر بوزا د مدینے پاترافو کی دی بابا جان دفن دے بچی سلام ایلہ لاشا خودیر بپا مدینہ منور کی نہیں سارے گے غره زر زر برادستان بغیر زما جون ډیر ګران دے سردار د مدینه مون لراغه موري د سفر او د مل مستیا جامی واشوا جامی ځان سره راوغستی ځان سنبال کجی امینی بی په خپل لاس د کور دروازې ته تاله ولګولا وګولونو دغه طالب یادا امینی بی بی پلاس نہ کولاویگی سردار د مدینے سره د کور نه روان شوا ام ایمن مر سره دا 300 او یا میل په خلار دا 380 کیلومتر لار دا دا تمام لار رسول الله مبارک په خپل خپو وهلی دا څخه خلقو رسول الله مبارک د بابا جان قبر لچرات للو رانیز دیش آمینہ بی بی وطوئی بچیا دا مخامخ قبر چی دا تخکاری وی او مورخکاری وی داد عبداللہ سیب قبر دے محمد الرسول اللہ راغ دا بابا جان قبر تا ادری دلو دا مبارک استرگنے اخکلار لی آمینہ بی بی رال پپڑنی دا مدینی جانا لأخ کی پاکی نا سوکتی دا مشروع سوکتی دیشا تواستو دا بچے پاس کونے لأخ کی پاکی اقو مولا محمد الرسول اللہ ساور کونین مور مبارک راغ دل حسر ادوی دلا سوئی وتجی یو خبر ہو رہے وی کاش عبداللہ سے بچنن دا قبر پزہبان زمونگا کوروے او تا دسمکی دلاندی پزے دسمکی دا پاسوے ننمی دل ڈیر خشت بچے روستے رے لخو بدی سینے تنس دے کڑے لگ بدی دی پنا دکو ننگو بانی پپی اغسطی وی عبداللہ سے بدن میں دل بچے روستے رے آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ یو زید سرور کونین سرسل گئی وئی محمد الرسول اللہ پلار دا قبر نے بوت نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ گلنا
आमिनी बीबी द मदीने मुनव्वरी पे आबादी की सोच पे उकड़ली सरदार द मदीने तो वही बसिया बाबा जान बदी पतमवी आदा चे वापस दी खपल कली लबूजमा रसूलुल्लाह मुबारक वही वही मोर न पोए गमद मदीने खलक में डेर ज्याद खुश वालो एक हुडी रमी ना जा ता खलक द मा डेर खुश सरवर कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वापसी द बाबा जान पर खबर ब्यारा वस्तो सरवर कौनैन दखपली मूर सरद मिनी मिनी खबर कही यार खश्तरी खबरी बई खश्ता वली नवी ची खबरी दाल्ला खबरी भी खश्ता वली नवी चिस्तरगी दाल्ला नजर भी वली बे खबरी खश्ता नवी छिपड़े पर शिबरी लगी खबरी बे वली खश्ता नवी अल्लाह रजा लटई खबर बे वली खश्तनवी तारीख दाल कलिद चिद सरवर कौनैन पदरिश पीत काल किस्तग खबर दखले मुबारक न दवत आमिनी बीबी दजार सरर आरवान कलो सख मगल लपश काल सख्त गर्मी दा उम्मे मन सरदार द मदीने तो वही बशिया सो कदम रुस्त पाती की गमजमा सहाजत दे रुस्त दरजमा अल्लाह सरवर कौनैन चिदा वाकली तरह रसीदुलू मोर मुबारक पसरू गरमू की नास्तला सरदार द मदीने वत वही मूरी वली सवजदा वही बची मरजरा बांडेरा गखपू में कार प्रे खुदलू में कार प्रे खुद वही मोरी दा मखामख द की करू न दा यसो कदमून खैर जबद द मटनो निसम मासर द दी सूरी पोरे लाड़ा शाह मोरी के देशी तस्तड़े शवे जबद द मकमा बादागी न बौड़ान मंजल कऊ दा कई दू जिहान मूर पदमू दमूरा रवान शसूरी लरादी दलत सरदार द मदीने पदौ दौरा लो पला सुन मुबारक हुई वलजे जारुक मोर मुबारक चिराग द मदीने जाना वत की नास्तलू वही मूरी तोल उम्र मिस्ता पगीग की सर मुबारक की खैरे हुन तासु बीमारान ही दलार सफर दे बालह पतन लगी सरदार द मदीने व तखफल पतन मुबारक की खुदलू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दशपगु कालू तो उम्र के दे दुम्र पतन मुबारक थे दा भाई सर पे किया खुद अकैद जिहान मूर सर खबरी कई मूर जवाब और कई नागहाना आमी नबी भी पोशवा पोए खजवा काबिल खजवा चे दजान हालात उली द जमा खुजन कदन श न पखपल मख सादर रवा छोलो सरवर कौनैन व तवई मूर मान बमख न पटे ताखुमा सरन खबर बन खली मूर नूर कलबत खवे जबूद शुमा ननजला विखमौतरा उदकी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लमूर जवाब नवर कई ओ सरदार द मदीने चिति सादर लरक गुलू न द आमिनी बीबी जन कदन शुरू दे द आमिनी बीबी पशुंड मुबारक सल गई प्रतिदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दमुर फगीग खिरा फीवत दखबल मोर मुबारक सर मुबारक पखौर की खुद लो और नस्कुर पखबल बई मुबारक रासम लास बार बार दखबल बई खुला मुबारक अखकुलई दर न लुगे शमा
در न कुर्बान शमूरी उम्मे ऐमन वथवी बशिया वाली जाड़े वही रामन डख यतीम शुमा रामन डखा शाबाश राशा उम्मे ऐमन वही चीज इल्म आमिनी भी सल गई लास मुबारक रापुर तक जमा दजन दलान दे के खुद आता वही उम्मे ऐमन चिकल बछे मान यतीमशी हवाले हबल सीने तनिज देखा दागी नहीं दबा बाजान कुसील बूजा जमाद कुर्ब गुसकी फ्रीनगी दे सूकम निष्ठ चिजान थई नजदीकी सीधा मैदानी के कुसील बूजे करीमा दलु खुदाई न दिलु गेशमा तरसदाजी बख शान खुदे दे जमु सुमरा खश्ता रब दे अकना दखबुल बंदगानो दा जड़ा पे सुमरा खलगी दा दखबुल बंदगानो जड़ा वाला सुमरा खवन वर कई अल्लाह वो यसूस सल गई अकायद जिहान मुर हुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सरवर कौनैन यतीम शाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यतीम शाह अम्मल यतीम फला तक़हर द हुजूर द खातिरा द हर यतीम खुदे दुमर कदरक अल्लाह खुदे वही चिपड़ू में यतीम दा तौदरे दो लोगों सकेगी वतना उम्मे ऐमन वतवई बचियत दमूर सर तकीना ज़दा वादी कली तज़म चिज़ना नरावलम चिमूर दफन कमा ए गुलनु गम से वाशलो दश्त बयाबान दे सगर मदा खुदा सोग दे चिद सरवर कौन सर कीनी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यक्तल्हा दमूर सर तनासे सरवर कौन फरमाई वही तमाम अंबिया सख्तों ने ज्यादा सख्त है खुदा पमारो उसने भी खुदाया दौरस्ता ढेर कदर मंददा दामियाश्ता ढेर कदर मंददा खुदा दा कम खलक ची पर इसरो गरमो किस्ता दा महबूब मिनी लरागली दी दे जाते कदमु लरागस्ती दी या अल्लाह अस्ता शान लोई दे खुदाई दिलो या दा फजल दिलो दे करम दिलो दे सरद दी कली दखल को या अल्लाह द दिन द दुनिया सरजमा वाला इज्जतुन वर कामिन पे हुआ है खुदे मुहित शर्म खफा मक्का खुदे दस्तासु दा इखलास और उस्तासु दा मोहब्बत गनी द चा पकली की जुमात निश्ता द चाजे की द जुमी मुन कीगी ओ दा माला मेरा दे मोरे 10 साल पमाओ न क्या गोरे दादा खुदे ख्वादा चे द महबूब प मीना माने प मिलुन मंडे द नजर खाई चला से जमा द महबूब में फल हाल द कीगी दादा खुदे ख्वाई चत प खुदे एहसान न कई चे गनी खुदा ना दादा खुदे ख्वादा हका न जी अल्लाह मुसर जमा द कामिल ईमान बरखा नसीब का ताको टूल द हुजूर मिनी लगा नहीं करना उसका मां के द हुजूर मीना न है अकर मा तो खुशा गया ना छोला कना दा खुदा अकायद जहान बरकात दिखना अलानुश इस्ताद हुस्न द खाइस द बरकता द रहमान द शेर कुकी पालम दी दा खुदा कौम ला बरकाती नबातात मादनियात के जमादात दी ताल मखनस द कशा इस्ताद हुस्न करामात दी लक पमीन सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह मुबारक मोर भई सरना से उम्मे मर्रा दा खल्क तवई मिल मनागली मा मुंद्री कसर सासु दकली पखवा मुसाफिर तीरी दुलू यो मुसाफिर मुंह की वफा शौबल रात यतीम शो यो सूजन नरा सर लाड़ शही
چې د محمد رسول الله د مور د قبر پروګرام کو وای چې زلال منو قوم مولا په جړا جړا ستړ شوه اے دا وا خلق رغ لحدو کنستل شلو زنانو د مدینی د جانان ابي مبارک لحد تکوزکا قوم مولا وتپخپل استرګو غمونه خمول دي خدا سے غم بتاسو نه لیدل دا سے غم بچام نه لیدل دا سے غم با ام ایمن فرمائی اللہ چې د حضور سلام مور می دفن کړو عقاید جهان بیا په جړاش ما سردار د مدینه ځان تنځي کولو زی قلارو د حضور جړا نورم زیاتی کی سرور کون المزاج سر پخوا باندې واغشتلو قربان د حق اخوان شما چې د مدینه جانان پکلو بيدل ره قربان د حق اخوان شما سرور کون په تمام الار جنیدلو حدات مکی وذمیل العالم دا قیدو جهان د کور پکو سرالم سردار د مدینه د خپوک شار ختم شلو ما چوکتل سردار د مدینه د خپل کور په دروازه کې ولاړو زور پسې لاړم سردار د مدینه می نکل را روان کړو الله راغم نکل دروازه کې ودرېدم دنه ورغم قائد جهان بهر درشل کې ولاړ دی عبدالمطلب صاحب کی ولیدم ام ایمن فرمائی چیزی آواز ولیدم دا عبدالمطلب صاحب رنگ بدل ما تا وی ام ایمن انگور می سشولا وی قربان خفران نشیدہ تپوس دی دن وسینوں کا عبدالمطلب صاحب جی کل دا خبری وزری دی پدو دو رامن نکڑی راگے چی کت سردار د مدینه سر پزن گنان مبارک خیدے نکھ مبارک چو قتل سردار د مدینه جڑلو ماتا دی ام ایمن حال نوئی ماتا د سرور کون نوح کو حلو ویلو چی بچے میں یتیم شلو محمد رسول اللہ نکم مبارک گئے گا کراوا گشت اکنا وتی بچے جاڑا بنکے دما گیره کې تور وخت ختم شول او بچے زب پسپینه گیره ستا خدمت ته ولاړې ما زب ستا خدمت ما ته ډېر یتیم شوې بچے ستا یتیمۍ زه خفه کم ستا یتیمۍ زه دردولم رسول الله مبارک وتی نکاح کډیر خدمت زمو شیخو د مور مینه په پچا ماتو ما صلی اللہ علیہ وسلم دو کال عمر د نیکه مبارک کر تیر شو چې سرور کونین د اتو کالو شو د نیکه مبارک زلکدل شو اے مقبان تکلیف او غم دے چې د اتو کالو په عمر شو نیکه مبارک دن کدن شو او په دن کدن دوران کې عبدالمطلب سے وی مال سرور کونین راولی رسول الله مبارک ولا راوست دا قید جہان ټول ترونه غیر چا پیر ناستی ابو طالب صاحب هم ناستے وہی بچے قربان بابا جانا وہی اوه دا غیر چا پیر ترونه دی ناستی پر ټول ترونه کې رسو خوخ د چې زده وته حواله کبا رسول الله مبارک غیر چا پیر نظر ګرځو ابو طالب صاحب باندې چسترګه ولګې دي راغه دا پغه دا ابو طالب سے کے راستہ دا ولی چه نور ترنائے دا عبدالمطلب سے بھی بیانے ڈیری بھی ابو طالب سے او عبداللہ سے دا یوم مورو ابو طالب سے او عبداللہ سے دا رسول اللہ مبارک والد محترم دا یویا مہینہ پیدا سکر اڑاؤ
نو د حضور دومره لوی سوچو چې دا مې سکتره دی دا نور مې مهرني دي نو د نورو په نسبت به را سره دی ډېره خواري کوي. سبحان الله وایي. الہ العالمین جل جلاله د خپل محبوب تربیت په کوم شان او په کومې طریقې سره کوي. الہ العالمین دې دغه محبوب مینا زمونږ استاد د ټولو په سینو کې واچي. امین په وایي. الہ العالمین جل جلاله دې دغه محبت زمونږ استاد د ټولو نصیب کړي. او هر څه په مینه کې دي. ښا هر څه کې دي. د کنز العمال یو واقعه ده تاسو ته کومه. یو زنانه د رسول الله مبارک کور عقاید جهان دیدار لرا روانه وه. رسول الله مبارک دیدار لا پړونه په ځان لا چولې ځان بالکل پټ کړي دي. لار کې ولې یو سره راغ هغه ته چر تروانه وې د حضور دیدن لزما وې دا قید جهان د منی په خاطر د حضور سلام لزما. دا سړی وې د دې خدي خبرو کې دومره اثر چې ما د هغې د مخدلی دو طلب وکړلو. ما ورته وی چې د کوم پیغمبر مخکتو لروانه داغه په خاطر را تخپل مخ خایا یو دم زنانه د مخ نه صادر لري کو د حضور خاطر د کنه جی د مخ نه صادر جی پردي سړی مخولی ده نو رسول الله مبارک دربار ترالا واپس شکر تلاړلا صادق خزوا ایماندار خزوا پردک مات شو خود مدینی د جانان خاطر دے. سبحان اللہ. بعضی خبرو کی د خدای راضی یو اندوی ولی الله لراغه د روزي میاشت و رمضان مبارک لغتی مال روټي مخه کنه اوس غیر چا پیرو سره پیرانم مریدانم ناستی او پیر سے چې روټي راوځي د هندو تی ما سره کینې چې زه روټي وخورو مزغوتی الله بسم الله دا هندو سره کې ناست مقتدیان پیران چې دنه مریدان هغه ته ټولو تخته ده چې فرض روزه ته ګورا او هندو سره روزه ماتای او دې بچی تاسو دې زه پوښتنه زما خدای پوښا او بشرات دي کنه او د نیکانو خلکو پر ازونه مونږ پیګو چې کوم ټامه روټه یو خورا هندو ته یو هندو ما استاد پاره د خدای قانون مات کړلو اوس پکار تعالی داد کنن در کی وی زما د پاره خپل دین او خپل قانون مات کا هوا مصحب هندو ناګهان وتوی زنر ما کې غیرت دې بے غیرت نه ما چې تا ما سره دومره ننګو که زما قدر دیو که استاد خاطر د خدای منما ہندو یادم ناری کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اخلاص ہے جی. رسول اللہ قول محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ډیر مریان ته مخ راواړه وای د یو روزي په بدل دوه میاشتې دي کنه وشي او وای زه به یو کال روزي ونیسم خو سړی خو مسلمان شه کنه. تاسو خیال لرئ هر کار کې د خدای راضي ښه اس خیال لرئ کنه پاسې نه چې تاسو کارخانو کې دا کار شروع کړئ. شکر ہے کارخانے خدا باندې خدای بند کی پوښښ وکړه دا غي وجه سوا په دې ځای کې چې کومه ګمراهي شروع وا داسې په پیرس او په لندن کې نه وا پوښښ داسې وبا په باندې راغلی او اوس په تاسو را روانه ده. خدا سوالو کې په دې کې د ډیرو غریبانو د مسکینانو کار روزګار روانو سوالو کې چې خدا دا غي د خپل در نه برخه وکا. امين په وای.
چې د حلال روزګار خدای په بل طرف کار روان کا. خو د زناکار سړي، د بدکارا، د شراب خور، یا الله جل جلاله نور ولا ترقی په دغه کار کې ورمکا. امین په وای. توبه د ګنا نه وباسي. ګورنو توبه اصل سیس توبه ده. ګوره چې توبه دې نه وستي کنه، اوس په کوی کې خر پروت دی او تا ته مولوی صاحب وایي چې 200 بو کې تیر وباسه، ته دې زر وباسه، خو چې خر پکې پروتي نو کوی پاکیږي؟ مال جواب راکې. ګناه نه پرېږده خدای ما وبخه. ګناه خو پرېږده کنه، خدای ته مې حیا وساته. او حیا دې په دکان کې د دکاندارانو سره انګت یا شي وایي د ما خاطر هم نه کې شونډې و تصریح کړي. دکاندار ته څه وایي؟ او کنه خاطر به ولې نه کوي؟ خدای ته هلاک کا، خدای بی عزت خلق هلاک کا، خدای ته دغه خدای پخپو شل کا، دا ملک نه خدای توزګار کا. دا خدای که خریدي دا چې په خسار او ماخام په دې کارخانو کې په دې مارکیټونو کې منډي وای او دا انډران غویانو پسې شاته منډي وای. مسلمانی وای ما کته خبرم یی مسلمانی نه تاسو خبر یی چې مسلمانی څه ته وای. کله مسلمانی نه د لوګي بمړ شي، د لوګي اول به درمړو مولا د لوګي مرشي کو مسلمانی شروع کا. بس اسی چل ول دی اسی وخت پاس کو مړه ټیم پاس کو ښا پوښ کړه. زه د خو ځان ته پکې لګولې دي په داسې سوره به ورنه نوځي کاله دې کنه چې در پسې خټې مو لګي، در پسې دی وی کی چې چته چغه دې بار ته را نشي. ازنه چې څنګه یو د مقبرې مړی ته نه خپور کې ولاړی خې دوره خټې در پسې ولګي. خدای دغه ځای په موږ روښانه کا. خدای ته زموږ په حیا او پردو ساته. ټولنو خپل خدای په کنټرول کې راولي. ګوره یا ساتي درې سيزونه د انسان نشي کېدی. یا ساته وصله چې د بل لاس د لاره ستا وصله نه ده. په اس چې د بل سړي خپل واړوله ستا اس نه دی، او ښځه چې د کور ووته بیا ستا نه ده. که ستا ښځه وې تا ته به کور کې ناسته وه. ښځه راغه خاوند ته وایي زه ویم چې د تاسو یو خبره کومه، وایي په شرم دی هغه وشرمېږي. ما له داسې یو سړی راوړي چې شرم خو پېژني که نه، چې خبرې ورته وکړم که نه. نو چې اوس یو سړی شرم نه پېژني اپر ما له تپوس کې استاد جي دا شرم تور دی که سپین دی؟ څه وایي؟ ما ورته مې ځان ته ګورم ته شرم یې که نه؟ مې د خپل ځان ته شیشه کې وګورم ته یې لږ د خدای نه ویریږي. مسلمان د خدای نه ویریږي. بس لږ د خدای نه حیا وکړي چې ګناه ته نږدې کېږئ. لږ داسې وګوره چې سوچ ته ما ته ګوري، سوچ ته لږ خدای نه حیا کوئ، پر رب یقین وکئ. زمونږ ډېر خشته خدای دی، زمونږ ډېر خشته رب دی. او ولې مونږ به ولې مونږ بندګان نه یو؟ مونږ ته به بخښنه کوي او مونږ ته په خپلو اعمالو نه غواړو چې د چا د مخه کائنات رڼا کړې ده هغه په خاطر ته بخښنه غواړو او بخي به د هغه په خاطر کښېني. ټول انشاءالله وایي خدای د حاضرین جمع ټوله وبخه. زنانه چې کور ته راغه خاوند ته څه وایي؟ قربان امانت کې مې ستا خیانت کړی دی، دې مخ ته پکار چې یو ته ورته وګورې پردي سړي دپاره زما مخ نه دی. قربان پوه شوي نه ما پردي سړي ته مې خپل مخ ښودلی دی. خاوند ورته وایي ای زنانه ای زنانه کیدای شي ته ما ته دا قید و جهان مینه بهانه کې خپل مقصد او غرض دې پکې وي. زنانه ته په کور کې تنور بل کړلو، ورکوټه دوزخ ول جوړ کړلو. زنانه اوچته کا، زنانه ته وایي ای زنانه امتحان کوي شي وایي د سرور کونه په خاطر دې ورته ودنګه. زنانه ورته وایي د حضور نه لوګی شمه، زه به ورته ودنګم خو راپسې اور زیات بلکه چې د یار په مینه کې رښتونې شمه.
زنانه چې بل تنور ته ودنګل خاون په دودو د مدینه منورې د جانان دربار ترالو و د مدینه سردار لوګې شمای ما خو په دروغ ګڼل هغه خو رښتیا شوله ما خو وی دا به د په خپل نفس خواهشات دي اوس کې ورته مخ ښودلی دی ما په یقین نه کوه خو هغې رښتیا ستا د خاطر ځکه چې ستا په خاطر اور ته ودنګلو د مدینې سرداره کور مې وران شلو آقا مولا ورته فرمایي کدی زنانه زما په خاطر مخ ښودلی وي او زما په خاطر ورته دنګلې وي چې زنانه زما خاطر کوي او په دغه موقعو کې ځان خپل قانون نه غورځوي نو اے من مورا د کائنات تمام مخلوقات د الله مخلوقات زما خاطر کوي که ښځې دې زما خاطر کړی د نور بم زما خاطر کوي اور به زما خاطر کوي ورشه وګوره که د ښځې د پړونې دي یو تارم سوځېدلی وي نو زما مینه بیا دروغجنه ده و سبحان الله خاوند چې راغی زنانه د تنور میز کې ناسته ده او نری نری خولۍ په دې تندي راغلې ده ولې صداقت ووایه څه شی وجي الله موږ تاسو نیکان د حاضرین جمع خدای وبخه خیر او برکت مو د دارینو نصیب کا دا یو فرمایش دار غړي دی یو دی ورور ماته فرمایش را کړي او بل دا فرمایش راغی نو بل جمیل به ان شاء الله ولې تاسو ته ما ویلي دي میلاد شریف پروګرام دی تاسو ته ما په 13 جمعه ویل چې را روانه جمعه نه په بل جمعه دا مې تیرې په روانه جمعه بس دیر ته ځم کنه ته ویلي دا به ان شاء الله تاسو ته یاد وي زه دیر ته روان ما ته مزل پسند پروت دی ان شاء الله العزیز کرب لا یزال جل جلاله ته منظوري روان د جمعه مبارکه په ورځ باندې به د ماسپخین باندې رسول ته میلاد شریفي ښه سوي جی تاسو برازه کا خیری کړه خدای د ټول حاضری قبول کړه الله موږ ټول نیکان کا خدای زستا بندم کمانه سه ګناه شي ګستاخی شي او کیږي د انسان نه خدای ماته معافي وکړه دا یاران دوستان حاضرین او غایبین خدای ټول سره زما خوشاله کا یا الله مستا د رحمت دروازې راغلی یا الله په دې ګرمۍ کې دي یارانو دوستانو دا تکلیف چې کړه ستا په مینه کړه استاد محبوب په مینه کړه دي خدای ته ول د دې بدلې په دوار جهان ورکړه د کلی علا خلک اجي سیب ته دعا وکړي چې خدای پر خپل بچو باندې ډېر خوشاله کړي الہ العالمین د په کاروبار کې الہ العالمین برکات واچي دا خاندان ترونه خپلوانه چې ټول زما خدمت ته دغه شان ولاړ دي خدای دې د دې ټولو قدر وکړي او الہ العالمین ته موږ ناراضه مشي او اجي سیب د ما دعا زکه کوي چې زمونږ استاد د ملاقات زه خدای دازې ګرځولې دي دازې دې خدای نور نه وي دازې دې خدای دغه شان آباد لري او ګلونو اوري په خبر کې ما شیخ بابا رحمت الله علیه په لمن کې ما سدونیم کم درې کاله خدمت کړو بیا زرګر آباد تراغم هغه ځنه زه په دې وجراتلم چې الته ماته امن نو چاله وکنه او چې کوم دې امن نه وي انسان نه په کار چې وخت تیر کی دل زرا غلم الحمدلله ماته امن دې سکون دې خدای دې موږ تاسو ټول په خپل امن او سکون کې وساتي دلته نه داشته چې دا بریلې دی او دا دی وبندې دی او دا تبلیغي دی او دا پکې پلان کې دی خو آرام خو خشته ماحول نه پکې چا کار شته دی څنګه یخ ماحول دی دا جو د قوم جماعت ته به دا غیمه کتلی وي خو الہ العالمین ته موږ ټول رضا شي خپل رضا او د عقاید او جهان رضا زموږ ټول نصیب کې فکر بد قرآن په برکت اخلاص رمین وای د نبی آخر زمان په برکت شرمنده مو په دارینو مکړې ربنو د خپل فضل او احسان په برکت خوږه برخه د ایمان زموږ روزي کړي د صدیق د خوږ ایمان په برکت او عدالت کی فیصلې مو په قرآن کړي نو د عمر غوندې انسان په
په برکتا د حیا پرده په مونږ باندې خوره کړي د حیا غرد عثمان په برکتا مقابل کې د کفارو مو کامیاب کړي د علی مرد میدان په برکتا د نیکانو خلقو مونږ غلامان کې د بغداد غوث الزمان په برکتا د حسین احسان الله عمل حسین کړي د مرشد سے فردوس خان په برکتا اللهم اجعل آخر كلامنا لا اله الا الله څنګه چې لا اله الا الله په زور وای داسې د جانان نامم په زور اخلي محمد صلی الله علیه وسلم. گران اوریدونکو د مولانا احسان الله حسین سے پاواس کې دا کیسټ د هر جمعې دین علاوه نور تقریرونه بتا سوتا پیښور ښار کې پندو روډ پګم دروازه کې د حفیظ الله صاحب سره ملاویږي. دکان پته یاد رہی حفیظ الله گنگ دروازه پندو روډ. جهاد رڼا شو او دولسم د ربیع اپریل شلم راغې اور ازوا دا گل و نبی خیر الامم راغے باطل بوتانو نپاک بات اللہ شو باطل بوتانو نپاک بات اللہ شو او پبارک دمیلا جہان راشو دڑم بای خور پمیاش کے حضور پیدا شو او پبارک دمیلا جہان راشو اور آل خوشبوی پا مکا تر دمکی شغرنا او پتا غسو گٹو کی زرغون دلگلنا رال خوشبوی پا مکا تر دمکی شغنا آپدا غسر گٹو کی زرغون دلگلنا زید نزل دا قرآن غاری حراشو زید نزل دا قرآن غاری حراشو او پبارک دمیلا جہان راشو دڑم بای خور پمیاش کے آقا پیدا شو او پبارک دمیلا جہان راشو او دا مرحبا چغشی مکہ کی لور پلور اور آل خوشبوئی دا جنتا دا عبداللہ پکورا سبحان اللہ اور دا مرحبا چغشی مکہ کی لور پلور اور آل خوشبوئی دا جنتا دا عبداللہ پکور جبریل تشریف روڑلو سہر سباشو جبریل تشریف روڑلو سہر سباشو او پبارک دمیلا جہان راشو و دڑم بای خور پمیاش کی آقا پیدا شو
दड़ुम बई खोर पम्याश के हुजूर पैदा शा आप बारक दमीला जहरा शा आ फरिश्ती रागवाई दाला नूरादी आदहा मिनी पकोर के उसबा हुजूर दिया फरिश्ती रागवाई दाला नूरादी आदहा मिनी पकोर के उसबा हुजूर दिया जलवा अफरोज पर दुनिया रसूल अल्लाह शाह जलवा अफरोज पर दुनिया रसूल अल्लाह शाह आप बारक दमीला जहान रवाशो दड़ुम बई खोर पम्याश के जानर पैदा शो दड़ुम बई खोर पम्याश के नबी पैदा शो आप बारक दमीला जहान रवाशो या लाड़ त्यारी द कुफाटुल जुल्मतुन औरशो आ द जोंदे लो खेंदो आगा मरगुन औरशोला या लाड़ त्यारी द कुफाटुल जुल्मतुन औरशो आ द जोंदे लो खेंदो आगा मरगुन औरशोला खोरश इस्लाम पर दुनिया निजाम सफाशो खोरश इस्लाम पर दुनिया निजाम सफाशो आप बारक दमीला जहान शो बई खोर पम्याश के हुजूर पैदा शो दड़ुम बई खोर पम्याश के हुजूर पैदा शो आप बारक दमीला जहान शो आवाई गुलाम सता दाऊद पखेर अनाम आतल दे अमीश मुदाम जमो सलात व सलामा आवाई गुलाम सता दाऊद पखेर अनाम आतल दे अमीश मुदाम जमो सलात व सलाम शेर में पमद दयार डे खुश नमाशो शेर में पमद दयार डे खुश नमाशो आप बारक दमीला जहान शो दड़ुम बई खोर पम्याश के हुजूर पैदा शो दड़ुम बई खोर पम्याश के हुजूर पैदा शो आप बारक दमीला